سلیمان علیہ السلام یو ډیر عظیم پیغمبر چې کوم شان د خدای ورکړو دا په نورو پیغمبرانو ته نو ملاو او داسې پیغمبرو تمام پیریان او دیوان د تابع کړي د تخت په هوات استقبال به چې کوم ځای تحقیق او د شو پیریانو کول او د پاسه سوره بد څه شي څومره مارغان چې دي دا مارغان ټول د تابع دا مارغان به پیداسي تخت د پاسه چتر روانو سوره به دوی جوړ کړي او تخت به په هوا روان دا د شان یو ورځي د یو مارغه خالیو چې هغه مارغه ته هدهد وای مونږ ورته پښتو کې مولا چرګک وایو په دې سره داسې سړی غونډه د دې هدهد ځای خالیو چې تخت کې خو هدهد مارغه او غوښتو چې ته چرته غایب وي د دې سړی نه ونیو او داسې دچګای ورکړ امارغه ورته څه وایي چې او سلیمان دا غورز نو یریږي چې تا غوندې ډیر پیغمبران بم پاغ ورځ ورته پیش وي لکه چې نن تا ته پیش ما زدي د وختونه نیولم زله دې را توران کړو یو داسې ورځ براشي چې تبم خدای ته پیش سلیمان علیہ السلام زر پرې او د هدهد مارغه معافي وغوښته چې ما معاف په ډېر عاجزۍ ورته بیا وایي چې چېرته تللی ورته وی او سلیمان د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته پې خبر نه تا ته پته نشته کوم ځای وی شهر سبا نرالم داغه خار بادشاه چې ده نو هغه ښځه د بلقیس نامه ده عظیم تخت لري قرآن کې راځي ولها عرش عظیم په یو عظیم تخت ناست دی دا غی لاندې 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج او عبادت د نور کوي د سپوږمۍ کوي دا عبادت ته او دې ته خدای وي سلیمان علیہ السلام سوچ کو چې ها خدای نو هغه بادشاہ ته زما یو خط یو خط ورته لیکي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخون کې او مهربان دی سورته وی انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین ما سره به زور ازمایي نه کوي او نه زور ازمایي کولای شي او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین راشه او مسلمان شه د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټو کې نه دي دا سر په داو لګول دي هر سړی دا کار چرته کولی چې د خدای هدایت نه خط بوری څوک نه ډاک سیسټم شته نه هغه ډیلکس سیسټم شته هیڅ نشته خط به څوک وړي
سلیمان علیہ السلام هدهد مارغه ته وایي چې مته وړي دا خط به ته وړي څوک چې د خدای شي هغې ته د ډاکخانو ضرورت نه د هغې ډاګیتوب مارغان کوي دا خط یې ولیکلو هدهد مارغه ته یې په غاړه کې واچولو او والوته شهر سبا ته چې لاړو کمرې بند وې دا دننه په تخت پرته وه اوده وه پاس نه په روشندان کې دا مارغه ورننوتو او دا خط یې یوړو په سینه یې ورته غلی غوندې کېښ مارغه وه بیا په دغه کې ناست دی روشندان کې تماشه کوي چې دا اوس راویښه شي چې دا وګوري دا چې راپاسېده او چې دا خط یې وکتو هدهد لاړو کارو شو فوراً یې خپله کابینه راوغوښته جرنیلان چې دا خط راغلی د سلیمان علیه السلام د طرف نه څنګه چلو جرنیلان ورته څه وایي وایي چې جنګ کوو هغې ویل نه جنګ نه کوو دا چې د چا خط راغلی دی د باندې تجربه کوو تحفه ورلیږو ډاله که بادشاهی نو په تحفې او ډاله به چپ شي بس غلی بشي او که پیغمبري نو بیا د اسلام نه به نه راضي کېږي ویلې ټیک تحفې او ډاله بلقیس ورولېږلې سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام ته چې ډاله یې ورغې ټولې واپس وی ورته وایه چې ما د څه شي دعوت درکړی دی هغه به قبله کینی پرېږدم دی نه چې تحفې او ډاله یې واپس رالی بلقیس وویلې چې دا پیغمبر دی انسان هم دې ته وایي او انسانیت هم دې ته وایي دا پیغمبر دی نو بلقیس جواب راولېږلو چې زه پخپله درځم بلقیس را روانه شوه سلیمان علیه السلام ورته د پیریانو د دیوانو پیرې په لاره کې ودرولې وې او استقبال یې د دې وکړ راله او سلیمان علیه السلام ځان سره په تخت کېنوله ویلې وایه د بلقیس الفاظ قرآن نقل کړي دي چې بلقیس دغه وخت کې سلیمان علیه السلام ته څه وویل ورته ویل چې قالت رب انی ظلمت نفسی قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین قالت اللہ فرمائی ویلی بلقیس رب انی ظلمت نفسی اے خدایا ما دمر موده چې د غیر الله عبادت کړو نو پزان میں ظلم کړو تانا بغیر چې ما د بل شي عبادت کولو نو ما پزان ظلم کړ خزه دیته وي اس اسلمت اسلام روڑم مع سلیمان
په سليمان عليه السلام باندې، لیکن لله رب العالمین. دا اسلام په سليمان د یری نه راوړم، خدای تا د پاره راوړم. یو خدا چې دنه زه ویریدم نو مسلمان شو، نه، دا اسلام تا د پاره. بل یو خبر اخر کې واوري، د دنیا د مفاد د پاره کله مونږ هم په غضب اخته شو چې د ښځې باچایي شته که نه په اسلام کې. د ښځې باچایي ولې وایي بلقیس باچا نه وه، نو هلته خو ته مولانا صاحب یې او خوله دې هم چالاکه ده او کړتې هم ډېرې درځي. خلک به وایي چې رښتیا وایي بلقیس بادشاه کوم ځای وه؟ بلقیس خو بادشاه نه وه، بلقیس خو بادشاه وه او راله او د سلیمان غلامه شوه او ایمان یې پرې راوړو او ټول سلطنت یې پرېښو د یو الله او د پیغمبر په شان باندې هر څه قربان کړه او ایمان یې راوړو. بلقیس خو بادشاه نه وه. کله کله به سلیمان علیہ السلام هم خوشطبی کول. دا هدهد مرغه چې څه وخت کې د سلیمان خبر وړو بلقیس ته، او دا لین سیټ شو بالکل، نو هدهد مرغه سلیمان علیہ السلام ته چې زه ستا د ټول حکومت ته دعوت کوم. نو هغه ورته وایي چې ټول نظام حکومت ته دعوت کول. ویلاوج ویل کم ځای کې کې؟ ویل د سمندر په غاړه کوم. سلیمان علیہ السلام فرمایل چې هلکه راځئ نن د هدهد دعوت ته. سمندر غاړې ته ټول نظام سلیمان بوتلو او د پاس په هوا کې والوتو او یو ملخ یې ونیو. ملخ پیژنئ؟ ملخ یې ونیو او هغه د سمندر ته راوغورځولو. ویلې جی دا ملخ غوښه ده او دا سمندر چې دی دا خوروا ده. نو دې قوم ته دې ووایه چې که چاته تیکه ونه رسي نو دا خوروا اوس کوي. ان فاتک اللحم فاشرب المرقه، که چاته تیکه ونه رسي نو دا خوروا اوس کوي. سلیمان علیہ السلام وخندل او ټول قوم په ډېر خوند سره دا شی محسوس کړ. تاسو خیال راغی. نو عرض مې داو چې خوشطبي به د انبیاو په مجلس کې هم کېده. سلیمان علیہ السلام دا وایي چې ملخ حلال دی. دا یاد لرئ چې دو سیزونه بغیر د حلالولو نه حلال دي. یو مهه او یو ملخ. دې ته د حلالولو ضرورت نشته. مهه چې اوبو نه راوباسي څوک یې حلالوي نه، خو بس چې ساتي وځي هغه حلال دی، خوراک جایز. دغسې ملخ هم اوس دا ولې بیا حلالولو دواړه جایز دي؟ نو دا بیا چانه پوښتنه وکړه. دا ونې دي. اوس تاسو په دې څه پوهېږئ چې دا ونې چې دي د موسم په وخت کې په دې ونو کې هم ښځه او نر شته. په دې ونو کې په دې کاڼو او بوټو کې هم ښځه او نر شته.
څنګه چې د روح والاو اشیاء کې خزا او نروي او داغي منس کې رابطه او تعلق وي، داسې د جماداتم په منس کې خزا او نروي. ما ته وګورئ دا ونی دی ونی که تاسو خیال وکړئ چې موسم راشي او د ونو د بهار موسم راشي نو سیلای راشي، نو د سړی ماده چې ده د نر بوټي ماده چې ده هغه د هوا اوچته کی او د خزي بوټي څنګه یوز. تاسو خیال راکړئ هوا د نر بوټي ماده اوچته کی او د خزي بوټي څنګه لایوسي، نو خزه بوټه چې ده د هغه ماده په وجه هغه بلار بشي، چې هغه بلار بشي نو بیوی ونیسی او پانی ونیسی او کولاوی دل شروع شي. دغسی جنسی تعلقات چې ده په دې کانو کې دا هوا لکه تاسو خیالو کوي قرآن کې راځي د سليمان علیه السلام تخت په لار روان نو د میګو کې خپل حکومت ته میګو کې نو د میګو بادشاہ چې دی هغه حکم وکړو چې ټول میګي سورو تنه نوځي د سليمان تخت روان دی لا يحتمنكم سليمان وجنوده اسنه چې داغه فوج تاسو پایمال نه کی چرته. نو هوا دا خبره د میګو د بادشاہ او چټکړه او یو وړاو د سليمان عليه السلام په دی وخت کې وکړه چې د میګو بادشاہ دا حکم کو میګو ته سليمان عليه السلام حکم کو چې دا تخت کې دی تخت کې خو د میګو بادشاہ راغوښتو ول زدر ته ظالم ښکارم چې تا دا حکم خپل فوج ته وکړو. اوس د میګو بادشاہ وکړه که د میګي بادشاہ نو عقل ته وګوره ورته وی چې صاحب ما دې لپاره حکم نه کړی چې سليمان تاسو پایمال نکي، ما د دې وجه حکم کړو چې د سليمان تخت روان دی اسنه چې او زما قومه تاسو د تخت په تماشا شي چرته د خدای د ذکر نه غافل نشئ. بادشاہان چې نو خدای ول عقل هم ورکړي میګي دی او سليمان عليه السلام ته داسې جواب ورکړي چې نجی ما د دې وجه نو ویلي چې تاسو پایمال نشئ، ما د دې وجه وی چې د تخت په تماشا بشئ او د خدای د ذکر نه غافل نشئ. قوم لمه زکه وی چې سوړو تنه نه تاسو خیال راکړئ. نو عرض می داو عزیزان چې بادشاہان د زمانه د عقل منباوي. بلقیس وګوره بادشاہ 12 جرنیلانو تلاندې جنگي او یو جرنیل لاندې یو لک جنگي فوج د سليمان عليه السلام اطلاع چې ورله جرنیلانو ویل چې جنگ کوو ورسره په ورزو. بلقیس خزاوه او بادشاہ عقل پکې هغه نه اول به توفه او ډالای ورلیږو که بادشاہي په توفه به راضي شي نو چپ بشي، که پیغمبري په توفه به نه راضي کیږي بغیر د اسلام او جنگ ابتدا نه دی کول پکار. نو عزیزانو عرض میں داو چې واحد ذات د پروردگار عالم دی چې هغه تربیت کون کې د عالم دی. نو عرض میں داو چې وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ایس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کوم، زما انجام به سبا لڅي
دا اچا ته پته نشته. په دې باندې مضبوط ایمان ساتل پکار دي. اسباب د کلونو بنه جوړه دم امیدم سودا پکې. وما تدري نفس بأي ارض تموت. الله فرمایي چې نفس تا د دې علم نشته چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې وي، زه به چېرته مړ کېږم، ما نه به سا کوم ځای وځي، هېڅ چاته دا پته نشته. تاسو ته بادشاهانو د زمانې ته هېڅ چاته پته نشته چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې. سلیمان علیہ السلام تقریر کولو قوم تا او یو بوډا سړی پکې ناست. اسرائیل علیہ السلام دی جلسه تراغه او دی بوډا ته دا سډیر کته. دی بوډا ورته ویلی چې صاحب دا څوک دی؟ وې دا د مرګ ملائکه ده. ورته وی چې دا د مرګ ملائکه ده، د خدای خاطر وکړه، دا د کته مې خوښ نه دي. ما لډیر روان ګوري او ما د دې ځای نه چرته بل ځای ته بوزه. دا واقعه اوس کېږي په شام کې. سلیمان علیہ السلام باد ته حکم وکړو، دا بوډا یې راوچت کو، د شام نه هندوستان ته راو. اسرائیل نے تپوسو کو چې دی بوډا ته دی ولې داسې کته؟ وی د وجې د ډېر تعجب نه، د دې وجې مې ورته کته چې ما ته حکم شوی دی چې دی بوډا نه روح واله په هندوستان کې او بوډا ناسته په شام کې او کل بلس 15 منټه پاتې دی هغه ټایم کې چې کوم خدای ښودلی دی 15 منټه. نو تعجب نے کولو چې پروردگارا په 15 منټه کې به دا بوډا څنګه هندوستان ته راسي؟ خوای سلیمانا د خدای وعده رښتیا دي. ورپسې لړا شو او د هندوستان په ځمکه د بوډا نه ساقه بس کړه. نو ما تدري نفس بأي ارض تموت. ایس نفس ته دا علم نشتا چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې. ملاقات شو د اسرائیل علیہ السلام سره یو بزرگ لیکلی دي. یو سړی ورتل چې په دې مې پوهیږي چې زه به څنګه مرم. ورتل تا به مار خوري او دا غې نه به تمري. مار به مې خوري وي. دا خو اسانه خبره. یو برج جوړ کو ډېر اوچت او پاس په برج کې کېناستو چې مار به دې ځای ته د کوم ځای نه راځي. اوس مار خو په ځمکه ګرځي یا سړو مړو کې، پاس برج ته به مار څنګه راځي؟ د وخت چې پورا شو کټ کې پروت دی او ټپوس په پنجو کې مار رانیولې دی چې راوړو پې راوایي. کټ کې وخوړو انا لله و انا الیه. قرآن راغی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اینما تکونوا یدرککم الموت. چرته کې چې یی تاسو نو مرګ به تاسو بیا مومي. دا مرګ در پسې ګرځي داسې. نو چرته چې یی دی به دې بیا مومي، ته ورک به نشي. ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بروج جمع د برج دا. اگر کئی پاغ برجونو محکم او لوړو کې التبم د مرګ نه خلاص. دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریر کیسټ. نو عرض میں داو جی چې نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کوم ځای کې
دې سړي ته دا پته نه وه چې برج کې بم په کټ کې زه پروت یم او زه به مړ شم. علما لیکي چې یو بادشاه او د هغه یو زوی نجونیانو ورته وویل چې ستا دا زوی چې دی دا به زمری خوري او د هغې نه به دی مړ کي او په هغه شپه به یې خوري چې په کومه شپه د ده واده شوي. کومه شپه د ده واده وشي په هغه شپه به دی زمری خوري او د هغې نه به دی مړ کي. ډېره موده بادشاه خو اول واده نه کولو زوی ته چې زمری ونه خوري. او زوی دی ځوان شوی دی اړه کې خیال وکړو چې واده ورته کومه او دا د بادشاہ ټول طاقت با په هغه بنگله ودروم چې په کومه بنگله کې د ده ناوې او دی زمری به راځي په کومه توپې به ولګوم ټوپکې به وي لوی قوت به ترې ګیر چاپېر. واده تیار شو واده وشو ډولی راله کم بنگله کې چې ناوې او زلمی دي ګیر چاپېر تېنه فوج ولاړ دی او څومره ایمونیشن چې دی هغه ټول د دې بنگلې نه ګیر چاپېر ایښی دی او سړي ورته ناست چې زمری به راځي په کومه. دا ناوې دې زلمي ته وایي چې اوس یو د حلوا پلیټ راغی ناوې او زلمي ته ناوې ورته وایي چې دا ټول طاقت د بنگلې نه ګیر چاپېر وی چې دا مې پلار ته نجومیانو ویلي چې په کومه شپه ستا د زوی واده وشي نو زمری به یې خوري او د هغې نه به دی مړ کي. نو پلار مې د هغې حفاظت دپاره دا ټول فوج ګیر چاپېر ودرولی چې زمری را نه شي. نو دا ناوې ورته وایي چې ما دا زمری اډو لیدلی نه دی چې د ده څنګه شکل دی. نو بیا لږ تیلی راواغستو او د حلوا په دې پلیټ کې اوس د زمري شکل جوړ کړو. چې د زمري شکل یې جوړ کو تیار شو ناوې ته ووایي چې زمری داسې دی. په همغه زمري کې الله روح پوک والو د پلیټ نه را ټوپ کو د بادشاه زوی د مړی وډي ومړي. چې بادشاه خبرېدو زوی مړ پروت. څه چلو ناوې ورته ویل داسې چل. تاسو خیال راغی هغه کوم قوت دی علیه الصلاة والسلام. تاسو ته پته ده چې د مقربینو عبادت چې دی هغه خو ټوله شپه دی. د شپې لګیا دی الله سره راز و نیاز کوي او څوک ورته راغی چې صاحب اوبه راوختې او ستا ټول مال چې دی هغه اوبو یوړو. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې زاغه چا سره په راز و نیاز کې اخته ما چې دغه مال د چاوو نو زما څه کار دی چې زه به د مال پسې منډې وام. زما مال چې دی دام د خدای او زم د خدای ما او لګیا هم خدای سره ما. نو خو چې د چا مالو هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه نو زه اوس هغه ولې پرېږدم او مال پسې منډې ووام. علما وایي چې داغه انتها ده د استغراق فی الله. دا الله په ذات کې چې سړی بالکل مستغرق شي دا بالکل
بالکل د دې انتها ده چې جواب داسې ورکړي چې جی استا غړې زرګونه غړې او چيله او مال حال اغار څو بویو ښا اته چاو او چې د چاو هغه یو زما څه کار دی چې د چایم هغه تناسته زئی بل اورس شوا د ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اته زامن او په اتو ورو زامنو کوټه وغورځیدا او اتو اړه تلان دي شو مړ بیا راغی چې ایوبا کوټه را پریوته دا او اتو اړه زامن دي تلان دي ایوب علیہ السلام وی چې خاطو اړه کوټه لاندې دی وی چې او الحمدلله خدای هغه د خقول او د غم نه دی مخلاص کړ تیار خخم زامن دی او زامن دی مړ دی و زما زامن ندی دا د خدای او امانت ما سره یې خو خدای خپل امانت یوړو نو زما څه کار دی چې زه خدای غوندې ذات سره پراز او نیاز اختایما او هغه په پرېدم او زامنو پسې بمنډه وا اصل هم لوک سوچ کوي چې دا څنګه ایمانو دا څنګه ذهنیتو دا څنګه انسانیتو دا څنګه عقلو دا څنګه فهمو د مال متعلق دا خبره کوا او د زامنو متعلق دا خبره کوا مونږ بدسو قرآن ته ولاړې د شپې حافظ پسې او आवाज بوشي چاله زوی دي چا پلخت اوالو ویني کو کله قرآن په ځای پرې نه کو او پسې منډه ویني مونږ بداسو هغه اسه ما چې دې خلقو ته مونږ ګورو زه حیرانم چې مونږ بنی آدم یو یا مونږ کې د انسانيت بوش خدای قسم کې انسانانو دغو ک بنی آدم دغو او کدا الله مقبول بندگانو دغو دین زیات لو امتحان او لو ابتلاء عزیزانو بل څه کې دی شي چې د زامنو غونډه او ته زامن او ته وړه کوټه پر اورځي دا تلان دي او شیطان ته وایي چې خپل کار کوا د زامنو د کوټه لاندې کېدو کې زما او زما د خدای په منځ کې تحایل نشي واقع کېږي ستاسو خیال دی چې د زامنو کوټه لاندې کېده به ما د خدای نه غافل کی یا خدای سره به زما رابطه او تعلق چې به هغه کټ کی نامش عزیزانو بیا شیطان لعین خدای ته وې چې یا الله دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چې دا شپه ورځ تا په ذکر او فکر کې مستغرق دی دا په سټه جوړ دی بدن جوړ دی نو د دې یره ستا عبادت کوي چې اسنه چې په بدن می بیمار نکی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار شو او داسې بیمار شو چې اتلس کاله بیمار اتلس کاله بعض
واعظانو نبا تاسو اوریدلی چې ایوب علیہ السلام داسې بیمارو چې بدن کې چینجی شوی خو عزیزانو دا یاد لرئ پیغمبر الله په داسې مرض نه بیماری چې خلق ته نفرت او هغه سبب د نفرت د خلقو وګرځي د پیغمبر ډېر پاک بدن وي او په ژوند هغې کې چینجي کېدل چې دي دا خبرې ټول اسرائیلیات او واعظانه ډک وسلې غوندې دي دا حقیقت نه دی ایوب علیہ السلام بیمار یقینی وو او داسې بیمار وو چې 18 کاله کې صرف د ده په سرمن کې اډو کې تاو غوښه پکې نه وه او د غربت دا حالو د غریبای چې د دې بیبي با د ورځې مزدورای لتلا ما خام به چاغه پیسې راوړې نو پاغه پیسو به پنیمو پیسو خاون له پریزانه برابر کړه او نیمه پیسې به د الله په نامه د سر صدقه ورکړه خزی به مزدوری کولا نیمه پیسو به د پریزانه برابر کړه او نیمه به د خدای په نامه د سر صدقه ورکړه صدقه ډېر اوچت شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه رد البلاء صدقه چې ده هغه هر قسم بلا او مصیبت رد کوي حدیث کې راځي چې بلا او مصیبت د اسمان ناراضي او صدقه د لاندې نه ورشي نو پاس په اسمان کې جګړې هغه افت چې کوم پتا را نازلې ده الله دې د صدقې په برکت دا غېده بچو ساتي عزیزانو د صدقې بیا ډېر اقسام دي ډېر قسمونه علما لیکي چې شیطان لعین خدای پاک ته وایي چې یا الله دا ایوب چې ستا عبادت کوي نو دې په سټه جوړ دی کده دا بدن جوړ نه وي د دې یې ستا عبادت کوي چې زما د بدن کې خدای پاک څخه نقص وانه چي نو مرض پر راغی بیماری پر راغلو 18 کاله بیمارو خدای ته یو سوال کړو چې یا الله ټول بدن میں سچ دے خوخه دا ور سره وکا خو یا الله زړه او جبه ته مې سموایا چې زړه مې ستا کور یو په جبه تا یادو نو زړه او جبه ته مې سموایا او نور ټول بدن سره مې چڅکه تمام بدن داسې ویلی شو چې هغه پښتو کې ورته د کټ نه چان وایي د عبادت د عالمو چې جوړو نو نیمه شپې پورې به عبادت کولو نیمه شپه قدر به خوبم کول او چې بیمار شو نو بیا به ټوله شپه د خدای په ذکر کې اخته ټوله شپه دنیا ته وخوده او خدای تم په دې پوهه چې مرض داوم د خدای د طرفه تکلیف داوم د خدای د طرفه
نو چې ار کله خدای ز محبوب غنم نو د محبوب د طرفه ارڅ چې وی بیا بزداوم چې هر کې ازیار میرا صد نه کوست خدای چې استاد لاسه دی د ارڅ نیک رحمان بابا وای کنه چې استاد لاسه واړه مال را نافیدی استاد لاسه واړه مال را نافیدی کم زہر وی په زخم کا ملهم وی او چې استاد لاسه که په بدن میں او په زخم راته زهر مو لګي نو زبردام نافع غنم استاد لاسه واړه مال را نافیدی کم زہر وی په زخم کا ملهم وی زبیتا ہسی گمان کرم چی سفال دے کنسکور میں پجن لبانو جام دا جموی رحمان ستا پا مخمین دے خدا خبر دے رحمان ستا پا مخمین دے خدا خبر دے کپدی کی بہی چرے زیات و کم ہوئی عرض داو چھ تکلیفات ٹول من جانب اللہ وی مطبع تکلیف پا وقت میں چھ الحمدللہ اور دسے بنے چھ دیو اختدزان دا پاسا کوکشی چھ دیو اختدزان دا پاسا کوکشی زان هغه ساعت لخدای مرور کی تبھی پوښوي چې دیو اختدزان دا پاسا کوکشی زان هغه ساعت لخدای مرور کی زکام دی وای نوم خدای نه ګیله او شکایتونه شروع کې تبدیونی سی یا درته ټي وی ولګي نو ځان د خدای نه مراور کی نه د مینې تقاضا ده چې ستاد لا سواړه مال رنا فی دی کم زهر وی په زخم کا ملهم وی د مینې تقاضا ده نو عرض میں داو چې د ایوب علیہ السلام وہ عاشق صادق یا بنیمش پہ پر عبادتو پہ جوڑوالی او یا بٹولش پہ لگیا اتلس کال پس اللہ تے التجا کئی او التجا سے کئی اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اللہ تا التجا گئی چھ پروردگار شیطان مال دیر تکلیف را رسی شیطان راتا وسوسے اچھی قسمہ قسم ایزاگان را رسی وہ تکلیفونه خو ورته رسولی خدای پاک لیکن خدای ته د تکلیف نسبت چه ده دا د ایوب علیہ السلام ضمیر نه گواره کولو چې زما معشوقی ته څنګه ویم چې ستا د لاسه ماته تکلیف را رسي نو دا به څوک یا دا مونږه کولی شو دا مولیان یا میاگان یا پیران زوی دینا جوڑا دے ملا سن میں جی زوی بنا جوڑا داولی ہم بس خدای کار دے خدای رانی ولی انو دسی وہی کرنے بزرگ جمیل صاحب زوی دینا جوڑا دے بس خدای رانی ولی تو بمی دی خود سبا ہوا دسی وہی کرنے
او چې تا دا وایي چې خدای رانیولي توبه مې دي خو څه به وایي دا دبي ہوئی زبان سره خدای نه شکایت دی یعنی خدای ښکارې نه نو څه به ووایم کني چې د مرۍ نه وي نیولې تاسو خیال لرئ ایمان بد ایوب پیدا کې چې اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اے اللہ شیطان ما تیزار رسی شیطان ما تا تکلیف را رسی عذاب را رسی خدای ته ونه چې الله دا تارا ترسي شیطان کوي دا الله کرامم په جوش کې راځي او جبرائیل علیہ السلام ته وایي چې ورشه نو دا بیماری اتلس کاله و مجیب و غریب خزه مزدوری کوله مازیګر به چا د مزدورۍ پیسې راوړې نو په نیمو پیسو به دته پریزانه جوړه کړه او هغه نیمه پیسې به د سر صدقه د خدای په نامه ورکړي یو ورځ په څه خبره ته خپه شو دا بتا صلاح پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کې سټه به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې سټه نو قسم ورته وخورو چې زه جوړ شم نو سل دورې به دی وهم عزیزان دای د خزه عالم او دا د عالم خزه مزدوری او دل پریزانه جوړاوا او د جبا زړه چې نه د خدای نه بغیر بل چا سره رابطه ما جوړاو چا پلار دی د چې دا دعا وکړه چې الله شیطان ما ته ایزار رسي نو الله جبريل علیہ السلام ته فرمایل چې ورشا روچته کا او ورته وایا چې خپه پزمکه هوا بیا ګوره چې زه څه کوم جبرائیل علیہ السلام راغی او دته وی چې اوچت شه اوچته دې چرته شو جبرائیل را اوچت کړو چې دا سه روان کو الخپه هوا پزمکه چې خپه والا نو د خپل لاندې یو بهترینه چینه راووته چې چینه راووته الله وی جبريل علیہ السلام ته چې په دې چینه اوبو کې دله غوپا ورکا دې په اوبو کې ورډوب کو چې ډوبې کو راوي وستو علماء لیکي چې ایوب علیہ السلام داسې وو چې تا به وی چې دغه په ټول عمر کې چری بیمار شوی نه دی ادا 13 کالو بیمار ٹھیک ٹھاک شو ناستے جبریل هم ناستے ہو دیم ناستے ہو خبری کئی خزه مزدورائی تا تلیوا اورالا چرالا نو اوتر گوری چا مریض تشو جبرائیل علیہ السلام ورطاو فرمائل چی بی بی سکو رے یہ دیکھ کٹ کے زمان بیمار پروتو اخو دا گرزے دوم نو چرتا لاو اس ادیبی غریبی تا سب پتا دا چا بیمار دادے جوڑ شوے دے و ناس تے جبریل علیہ السلام ورطاو فرمائل چو بی بی کستاو داغا بیمار سترگی پخپلو کے مخامخ سنو یو بلبو پی جنئی ایوب علیہ السلام سر روچت کو چی بی بی ورتدا سے وکتا فوراً پا سجدہ پریوتا
او د خدای لاک لاک شکریہ ادا چې الله دا تلس کالو بیمار د سترګو پرات کې خدای تا ما ته بیا یو. عزیزانو ایوب علیہ السلام صبر وکړو او دا الله نه شکوا او شکایت نکو او په هر وخت کې الحمدلله وې. دا یو ټکی یاد لرئ چې څومره لوی نه لوی مصیبت او تکلیف در باندې راشي نو انا لله و انا الیه راجعون وایا او دا وایا چې خدای الحمدلله دا ستاسو طرف دی ذکر راضی رضا علی القضاء دائما رضا علی القضاء. الله چې تا د پاره څه شی مقدر کړی دی او ستا په حق کې خدای څه فیصله کړی ده په دې راضي کېدل دائما او د دې نه شکایت کول دا د بېایمانۍ او د بېدینۍ علامه. پلار دې مړ شو الحمدلله، زوی دې مړ شو الحمدلله، ښځه دې مړه شو الحمدلله، لور دې مړه شو الحمدلله، ستا ځن قدم شو الحمدلله. تاسو پوه شئ د هغې وجه دا ده چې لوی مخلوق په تمام کائنات کې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام او اشد بلاء الاقرب فالاقرب لو امتحانات شو اپ دې خلق نو اتلس کاله بعد په یو منټ کې دې جوړ او د دې جوړوالي بعد هغه ګډي او چيله چې څومره اوبو وړي داغه نه یو په لفظ زیات الله پاک ولا نور ورکړ. هغه اتواره ځامنې چې د کوټې لاندې شویو او مړو نو الله هغه اتواره ځامن مړو ورته بیا را ژوندي کړ او ورته وفرمایل چې ایوبا یو امتحانو زما د طرفنا ته پکې کامیاب شو. نو زما عزیزانو د الله د طرفنا امتحان باندې چې سره راضي شي او شکر وباسي نو الله پاک دومره انعامات او مهرباني پیو کی چې دا غ انعامات او مهربانو بیا دې شکریا نشي ادا. دا د قران کریم دا هغه آیات تفسیرو چې واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. عزیزانو الله پاک دې په موږ امتحان کوي نه ځکه چې موږ خو طبعي طور کمزوري یو موږ داغه د امتحان تاب نه لرو. امام حسن او حسین بیمار دي، حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو مونږ بدرې روزي نیس. الله دواړه جوړ کړ چې جوړ کړه خزه او خاوند روزه کړه ما خام له روزمات برابر څخه یو څو قجوري او دور بشو روټای و نو دو روټای او دی دو کسو دو روجوا ان درو جماعتي ټیم دی او دروازه کې आवाज وشو چې د الله په نامه دو کسو او د دوه ورځو نهاري د الله په نام. حضرت علی بی بی فاطمه ته وکړه دا مونږ خو د یو ورځې روزه نیولې ده او دا د دوه ورځو نهار دی راځه چې دا روټۍ دوی لور
نا تیار جوړ کړی ماښامې هغه اوچت کو بار ملنګانو له ورک د دې روجم و شپم نهاره شوه سبا له بیا روجه سبا شپې له بیا حضرت علی سے مزدوری کړي او څه دوربشو روټه کجوري او ستوان بیا دروازه کې اند ماښام په ټیم کې आवाज وشو چې دوه کسایو د درې ورځو نهاري حضرت علی فاطمه ته وکتل او هو مونږ خو د دوه ورځو نهاري او دا د دریو دي نو مونږ نه دوی ته ضرورت زیات ته اما خامه بیا اوچت کو هغه بار ملنګانو له ور بیا شپه نهاره سبا بیا روجه چې سبا له بیا ماښام تیارې و چې تیارې وکړو بیا आवाज وشو چې دوه کسایو د څلورو ورځو نهاري حضرت علی او بی بی فاطمه وی چې مونږ نه یو ورځ دوی زیات دي مونږ د درې ورځو نهاري اول حق د دوی دی ور وړه وغي دی ور او بکای ماما قرآن راغی اسویم خپنه شي خدای پر استای کنه مولا توپ شتا نه بزرګی شتا نه میا توپ شتا خیال مراغی دي نه خلوت نشته ده نه دا ټول د اختر خسته دي لواړی غوا دي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي تاسو خیال راغی مسلمانی دا شه دی چې دا زدر تویم لګین دا به زو کما زما نکچ د قبر نروزی والله کې ایمان توبه استغفار قرآن راغی چې حضرت علی او بی بی فاطمه نظر منله او نظر کې ور سره بیا څه چالو شو یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا خزه او خاون دوارو په نظر باندې وفا وکړه او دا په نظر وفا ولې وکړه زکه چې دوی یې د دا ورځنا چې د کوم ورځ شرب په ټوله دنیا باندې خور وي الله دې امان راکړي او بیا ملنګانو ته وایي څه چاله چې روټه ورکوله ای ته وایي څه او ته وایي چې انما نطعمكم لوجه الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد